السلام علیکم ملګرو څنګه حال دی ښه ټیک ټاک روغ جوړ ښاد او آباد اوسئ ډېر احترامونه او سلامونه نن ما تاسو ته د مرام کتاب نه چې کوم عباسین یوسفزۍ صاحب لیکلی دی ډاکټر عباسین یوسفزۍ د هغې نه یو غزل راخوښ کړی دی او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شي وایي چې له سترګو مې د ستورو یو کتار دی نیمه شپه ده زما سپینې سپوږمۍ تا ته انتظار دی نیمه شپه ده د مخ نه د چاپیره ګورې زلفې وږمدارې د مخ نه د چاپیره ګورې زلفې وږمدارې سپوږمۍ د څوارلسمې نوبهار دی نیمه شپه ده او په دې کې پکارېږي کله زړه او کله سترګې دا مینه محبت که نیم سهار دی نیمه شپه ده د برکلي په وران کنډر کې ناست یم ورته ګورم د برکلي په وران کنډر کې ناست یم ورته ګورم لمبه لمبه د کوز کلي چنار دی نیمه شپه ده سحر رانږدې شوې دا د درغلم منزله سحر رانږدې شوې دا د درغلم منزله په لاس کې مې د خپل کاروان مهار دی نیمه شپه ده او وی لګیا یم کوم جنازې د ارمانونو لګیا یم کوم جنازې د ارمانونو مهلت مې لکه سم د مړو خار دی نیمه شپه ده او مرام ته په هر حال کې رسیدل دي مرام ته په هر حال کې رسیدل دي او ستا د عباسین هغه رفتار دی نیمه شپه ده له سترګو مې د ستورو یو کتار دی نیمه شپه ده زما سپینې سپوږمۍ تا ته انتظار دی نیمه شپه ده ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ الله په امان